په تا کې کومه هغه خوبي ده چې په هغه باندې ته نازېږې، په تا کې کوم داسې یو ښه خوی دی چې په هغه باندې ته فخر او ویاړ کوې. همدغه پوښتنه چې له تاسو سره کوم ملګري ناست دي له هغو څخه بیا هرومرو کواسته او دغه ویډیو چې هر څوک وګوري ستاسو په چاپیریال کې چې کوم خلک دي او له ځانه څخه هم دا پوښتنه کوي چې آیا په ما کې کومه داسې خوبي ده چې په هغه باندې زه فخر کوم. تېره اونۍ موږ ملګري سره ناست وو، نو زموږ یو ملګري ټول پوښتنه یا یو قسم سروې وکوله او له یوه بله یې وپوښتل چې فلانه په تا کې کومه داسې خوبي ده چې په هغه باندې ته فخر او ویاړ کوې. نو یو ملګري ورته وویل په ما کې دا خوبي ده زه غیبت نه کوم. بل ملګري ورته وویل په ما کې دا خوبي ده زه درواغ نه یم. بل ملګري ورته وویل زه ایمانداره یم. همدارنګه بل ملګري ورته وویل زه چې کله د چا په یو څه باندې خبر سم پر هغه باندې بیا خوله پټه نه سم، یعنی پرده پوشي کوم. بل ملګري ورته وویل په ما کې دا خوبي ده چې زه دوه نه په لګنده کوم. همدارنګه یو بل ملګري ډېر خوندور جواب ورکړي، هغه ورته وویل په ما کې دا خوبي ده زه چې کله د یو چا کار برابر سي، د یو چا یا یو څوک نوی موټر واخلي یا څوک نوی کور واخلي یا یو څوک ښې جامې په غاړه کې ول زما زړه په خوشحاله کېږي. او همدارنګه ده ورته وویل په ما کې دا خوبي له دې وجې ده چې ما بار بار پر دغه خوبي باندې کوشش کړی دی خپل ذهن داسې کم نګیټیو خیالات دي یعنی منفي خیالات دي هغه ما ایستلي دي او مثبت خیالات چې د هر چا کار برابرېږي زه ځان په خوشحاله کوم. له دې وجې په ما کې دغه خوبي راغلی ده. نو دلیل یې دا و د ولکجګر سره زه د یو چا په باره کې منفي سوچ ولرم نو ما ته څه فایده راکوي.